بسم الله الرحمن الرحیم. در افغانستان لومړی میرمن ډېر دروند ورور جناب استاد دانش وزیر صاحب د اطلاعات فرهنگ جناب کارگر عمر جناب مبارز والی صاحبان اراکینو او اعضای محترم فدراسیون خبرنگاران و مسئولین نهادهای خبرنگاران، صندوق حمایت از خبرنگاران، اعضای کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سخنگویان وزارت‌ها و ادارات مستقل، مشاورین ریاست جمهوری و نهادهای دولتی، رئیس و مدیر مسئولین و خبرنگاران رسانه‌های آزاد، همکاران رسانه‌های بین‌المللی، فعال‌های جامعه مدنی، استاد بسیار گرامی جناب مبارز، جناب دکتر صاحب مبارز، ټول خویندې ورونو، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. نن سخته ورځ ده. د بېسودو په ولسوالۍ کې زموږ یو تیاره وویستل سوه. زموږ قهرمان پیلوټان شهید سوي دي. د دې پیښې مسئولینو ته نه به پوښتنه وسي او د دې قضیې عاملینو ته به سختترین جزا ورکړل سي. زه غواړم اطمینان درکړم، موږ د خپلو دفاعي او امنیتي شهداو وینه به هیڅ وقت درته ورنکړو. از ما پرسان کردین پیشتر که در این روز چرا همراهتان هستم؟ از خاطر که باورمندیم و با آزادی بیان به اندازه است که جلسه امنیتی را کنار گذاشتیم، خدمت شما آمدیم. جناب پویا صاحب گفتین اعلان کو. اعلان واضح ریاست جمهوری افغانستان و دولت جمهوری افغانستان از آزادی بیان اصلی، بنیادی و اصولی است. هیچ نوع شک و شبهه در این نداشته باشید. بیل اساسی قانون نزد څوکیم، تاسو څوک او تاسو خیال کولی شئ څوک ما مجبورولی شي چې اساسي قانون باندې زه معامله وکړم؟ سر مې د قربان د دې وطن بېننګې نه منم. اویا کاله مې عمر کړی، زه خپل میراث باندې تاریخ کې ګرځم یا معاملو پسې؟ معاملې پرېږدئ نورو ته. له ما نه اصول غواړئ، دریځ غواړئ، د افغانستان استقلال، حاکمیت او آزادي باندې رانه غوږ وغواړئ. نقطه دوم، ما به تمام خانواده شهدای رای آزادی که اینجا تشریف دارن و همچنین تمام خواهرها و برادرها ابراز همدردی میکنم و همدردی من تنها در حرف نیست. صندوق حمایه خبرنگاران وردک سپتاس نمانه نکو به شرط از که شما یک حساب شفاف و کامل به خبرنگارا بتین و صندوق به صورت اساسی جناب استاد اینا دوباره مدیریت کنن. امروز ما برتان $843,000 پیدا کردیم. و میخوایم این سکتور خصوصی و بیبی گل و مز عبدالرحمن الکوزی تاجر مشهور ما تعهد $500,000 همکاری به این صندوق کرد. نهاد بنیاد غضنفر $50,000، سمنت سمنگان $50,000، افغان پاور پلانت $100,000، بیبی گل هم مسلکتان و ای خادمتان $50,000، ساختمانی هری رود $10,000، آشیمی گروپ $10,000،
کامر 50,000، وطن نفت و گاز 5,000، پسران زیایی 3,000، تلویزیون مهر 5,000، یما پترول 10,000، بشیر نوید گروپ 5,000، VICC 5,000 و در این حال جناب غضنفر به حیث رئیس عمومی فدراسیون تلاش‌های آخر خود را خود کردند که در 2 هفته آینده $700,000 دگام از سکتور خصوصی افغانستان برای صندوق جذب شد. اما گفتنه دریدی لومړی د شهید خبرنگارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړیتوب ورکول کیږي او دا ټول د رسانو په مخ کې چې دوی ته ورکوي تثبیتېږي او د ازادۍ د حق دسترسی به معلومات همچنین حق دسترسی به صندوق است. هر خبرنگار حق داره که از صندوق پرسان کنه که مدیریتش به چی رقم میشه و حق به اقدار میرسه. دوم، برای خبرنگارای زن در تقویه آزادی بیان مخصوصا در ولایت مشرقی کوششات وجود داره که زبان رسای از اینا گرفته شوه، کمک شوه تا اینا مجبور نشون که وظیفه خود از دست بدن. میرمنو تا په ټول افغانستان کې له دې صندوق نه باید مرسته وشي او په اساسي توګه مرسته وشي. دریم، زخمیانو ته او هغه اشخاص چې خاص ضرورتونه لري. دیگه جناب استاد با ذکر تشکر فراوان از زحماتتان من میخوایم که یک ترتیب واضح گرفته شود. اگه ای گرفته شود در عین حال امکان جذب کمک‌های بین‌المللی به صورت اساسی فراهم شد. او عدد ما ذکر نمی کنم مگر انشالله کم نخود باشه. اما ضرورت واضح است که اگر میخواین که ما در خدمتتان بر سال آیندهم قرار بگیرم و بتانیم این مبلغ چند کنیم، یک اعتماد کامل سر شفافیت صندوق باید وجود داشته باشه او خپل باید نتیجه تو رسید. ځکه دا ضروری ده. نقطه سوم، خواهر ما محترم جناب صالحی صاحب، زرغون صالحی صاحب پرسان کرد. جناب استاد دسترسی به نتایج تحقیقات امنیتی و دفاعی باید در اختیار خانواده شهدا قرار داده شد. من ایره برتان تعهد میکنم که ما شورای امنیت ملی افغانستان هدایت میتم که به صورت واضح و مشخص نوع دسترسی زیادتر شود و معلومات به شما. خوشبختانه پیشرفت گزارشایی که روزانه به من میرسه، اولین وقت صبح که اومن 5 بجه میباشه گزارش‌های امنیتی حداقل 50 تا 100 و یک گروه خاص به این معذف شده تعقیب میشه. عمر صاحب دوی سر همکاری وکړي ځکه دوی له زړه نه سړی راځي. زه یو کورنۍ نه یم چې 2 کاله پلار مې تره مې دا ټول په پلچرخي کې وو او اطلاع موږ ته ډېره سخته وه چې پوه سو چې ژوندي دي نه دي، باید د تحقیقاتو نتیجه دوی سره شریکه سي. تر هغه ما غوښتنه بیا له دې محترمو کورنۍ نه داده چې هغه تحقیقات چې دوام لري او موجب د دې کېږي چې موږ شبکې ترلاسه راوړو، نو دوی دې هلته راسره ګزاره وکړي. طور مثال در قسمت طفل عبدالرؤوف تا بال 80 نفر بازداشت شد. یکی از کلانترین شبکه‌های داعش در روی زمین فعال بود، اما هر بار که یک قسمت اطلاعات شریک میشه ما رد از دست میدیم. در اینجا از شما همکاری میخوایم به حیث شهروندا و به حیث هموطنا و به حیث همسنگرای آزادی بیان، اما از طرف دیگه اطلاعات باید به صورت اساسی. مشکل ما را میفهمید که مشکل عدم اراده نیست، مشکل عزیزه که کل توجه
قوای امنیتی و دفاعیتان بر جلوگیری معطوف است و بازم از اینا از صمیم قلب از اولادایتان از برادرها و خواهرایتان که روزانه از هیچ نوع قربانی خودداری نمیکنند من اظهار سپاس میکنم. معلوم دار ستانک زیسه گله دیری که دایسی یو چاڅ ګله نه ده کړی زه تاسې ورځې 2 میلیارده وارې ماته کنځګلې کوئ او ما غیر له دې نه ویلي دي خدای مو آباد لره لا زیاتر کنځلې وکړئ نور دې څوک نه وایي ځکه ما درنه ګله نه ده کړې او همیشه مې ویلي دي چې افغانستان بې له ازادۍ نه ژوند نسي کوی افغانستان دیکتاتوري لیدلې ده دیکتاتوري دې خاورې کې نه چلیږي دا خاوره او ایموږ سرشت ایموږ وینه دیکتاتوري ته جوړه سوې نه ده او نن یوازې ځکه تاسې خاطره لږ څه د 20 کالو ده دا مه هېروئ چې 140 کاله دي چې افغانانو د بیان ازادي دپاره قرباني ورکړي استاد مبارز به درته ووایي یو ورځ ورسره کښېنئ محیودین انیس بهترین ژورنالیستان در کجا مرد؟ در محبس پلچرخی. عبدالرحمن لودین بهترین شاگرد محمود طرزی در کجا کشته شد؟ درگ. عبدالهادی داوی بهترین نهال دست محمود طرزی 20 سال در اینجا در زندان بود و یک روز از اینجا شیشته بود لوی جرگه افغانستان مدیریت میکرد چوکی خود تغییر داد از خاطر که دوج یک دانه زردالو از دانش افتاده بود و ای مطلق در نیمه سیاچه آوره بود. غبار محمودی صدها چهره در طول زمان برای ازی آزادی کار کردن شما میراثدار از اینا و دوامدار از این سلسله هستید اما اینا را باید هیچ وقت فراموش نکنیم و ظاهر پیشنهاد بسیار بجایتان برای ازی که مدال آزادی بیان تصویب شود با کابینه ما فرمانش میتونم امید است که جناب استاد مراحل بزودی ممکن طی کنین تا به صورت اساسی و در معاون صاحب اول ریاست جمهوری در قسمت اعطای زمین به بازماندگان شهدای قوای دفاعی و امنیتی ما قدم‌های بسیار بزرگ برداشتن. من از اونا خواهش میکنم که در عین زمان به شهدای آزادی بیان ما نمرات اولویت قائل شوند و از این صندوق برای اعمار خانه‌شان میتونن استفاده شد. یک طریق واضح و روشن در این بخش وجود داشته باشه. اصلی خبرم د سولې ده. ستانکزی صاحب او ټول که تاسې واحد صف ونه لرئ تاسې دا ادعا نسئ کوئ چې نور ازادي بیان ته احترام قایل سي. ستونزه خپله منځ کې ده. هر څوک هم یو خواته کش کوي. یک جامعه به اساس یک گفتمان آزاد تشکیل میشه. ارزش‌های کلیدی را بعد از پیش دفاع شد. هر کسی که این جامعه را به سوی تقسیم کش میکنه یا نظام آگاهانه یا غیر آگاهانه نظام جمهوریت تخریب میکنه آزادی بیان تخریب میکنه. زخ غریب سره معلم سره دلته د بیان د آزادۍ له برکته راغلی. ما څه درلودل؟ زر مې درلودل، زور مې درلودل، ژبه مې درلوده، طرحه مې درلوده، کلام مې درلوده او دا وطن را باندې اعتماد وکړه. اوس ضرورت د دې ده چې صف د جمهوریت واضح سي. هر نفر په دې صف کې نسي راتلی ځکه ځینې خلک زر ته یا مقام ته ترجیح ورکوي، دریشیګانې یا پټوګان تړي
یا لونګۍ تر سره کوي چې سبا به څه موقف ورکړل سي. دا د ګټو موقف نه ده، دا د خدمت مقام ده، دا د دریز مقام ده او دا د جرأت مقام ده. له ټولو نه ډېرتر دا د تدبیر مقام ده. صلح را تنها به احساسات آورده نمیتونه. یک طریقه را باید به وجود برین که یکی دیگر را قبول کنیم. فردی آزادی، حق د بیان د ټولنې کې ډېر پرمختګ کړی او زور باندې ویاړم سره له ټول کمیونست نه او جناب استاد نه او کمیټې نه د زړه له کومې نه مننه کوم. اما 42 کاله کېږي چې دا ټولنه خپل اساسي حق چې حق د سولې ده له لاسه ورکړی. ما کلانترین حق حقوق بشری یک جامعه را که حق صلح و ثبات یک جامعه و امنیت جامعه است از دست دادیم. این حالی باید به یک بحث آزاد بیاییم که همه چیز صلح جناب استان اگزایسم سره له تاسو ډېرو مقدسو احساساتو باندې په ازادي بیان باندې نه خلاصه کېږي. څو فیصده د افغانستان وګړو ته قناعت ورکوی سي. نن باید هر کلی کې، هر بانډې کې، هر میرمنې ته، هر ځوان ته او مخصوصا بېوزلو ته قناعت ورکړي. بېوزل در نه دا پوښتنه کوي دا تا ازادي بیان یوازې تا ته ده یا ما ته مسته؟ جمهوریت باید وسیله د خدماتو سي. جمهوریت باید وسیله د عدالت سي. جمهوریت وسیله د مساواتو سي. زه تېرې ورځې لاړم د باندنیو چارو وزارت ته او خبره مې ډېره ساده وه. هر غړی د باندنیو چارو وزارت څو سوه چنده د معاش و امتیازات نظر نه موږ ته یو مقدس و معلم نه ډېرتر تمامیږي. دوی لاسراونه څه ده؟ زه له تاسې نه غواړم چې هر غړی د حکومت تحقیق کوي ولې د څو نفر اولادونه ټول وزارت د باندې چارو وزارت کې او اماغ د غریب وزلې بېوزلي د شهیدان اولادونه په دې وزارت کې نه. خب این نمیشه که شهدا را احترام بگذاریم باز اولادایشون برشان 100 خوان رستم ایجاد کنیم که در ادارات دولتی پیش برن. ما تعهدم به فقیر از این جامعه است، به زن از این جامعه است، به طفل از این جامعه است و در اینجا ضرورت واضح است که هر طفل افغان بدن. برای من طفل و زن طالب وجود نداره. مردها که در جنگ من زنها در جنگ ایجاد نکرده. اما زن افغان حقوقش برای ما بنیادی است. سر حقوق زن افغان باید معامله نشه. بس از معامله سابقه. عرض می‌کنم موږ باید یو آزاد بحث په اصولي توګه راوړو چې لازمي اجماع د جمهوریت د دفاع دپاره ایجاد کړو. 100% اجماع نه راځي اما راسي دا 90% یا 95% اجماع په اساسي توګه راوړو. غږ د تاسو په دې اساس مرحله د تاریخي کې که واحد نه او تقسیمی منفی نتایج لري. لمانه له استاد نه له صالح صاحب نه له ټول حکومت نه تاسو برغوښتنې باید څه وي؟ لومړی تدبیر. هر طرحی که پیش میشه طرح هست. ما باید ظرفیت پذیر داشته باشیم که هر طرح ما را نلرزانه. بیت خو نیستیم که به هر باد بلرزیم. لکه ونه مستقیم پر خپل مکانیم که خزان را باندې راسی که بهار. دا نسی که راسی تدبیر تراس. او تدبیر څه ده؟ ماحول تغییر کړی. تاسې وایئ چې باندنیانو نه غواړم چې یو ورځ راغلی د بیان په ازادي باندې. نن درته وایي چې نه غواړم چې اولاد مې تا د ازادۍ دپاره قرباني کړم. ځواب دې څه ده؟
جواب داده چه زا آزادی بیان بانده داریدل و لست افغانستان آزادی دی بیان گواری لبانده نیونه دا زمانت مخواری پارزختونو که نړیوال همیشه خپل ګټې ته ګوري. افغانستان نه دوامدار دښمن لري نه دوامدار دوست. که د ارزښتو خبره ده موږ خپله باید خپل ارزښتو باندې ودرېږو. اما موږ په ارزښتو کې بخښل هم شته، سوله هم شته، جرګه هم شته. د دې ټولنې درزونه باید په اساسي توګه ورپه وګورو. یو بل وزن نه باید د ختم ټکی کېږي. از او جهت نقطه کلیدی عرضم برتانی است که 3 برنامه اساسی را که پیشنهاد کردیم سر از از خانواده رسانه بحث می‌خواهیم. ایجاد اجماع بدون شما غیر ممکن است. گفتمان آزاد شما باید ترتیب کنید. این 3 برنامه چیست؟ دولت سازی، مبارزه با فساد یک قسمت عمده عزیز، دسترسی به اطلاعات. در هر دو بخش نقطه خوب امسالی است که انشالله تعالی شما یک پیشرفت بسیار سریع را در بخش دیجیتال سازی اداره افغانستان شاهد خواهد بود و همچنین 1 سال تمام تلویزیون‌های افغانستان وقت دارند که دیجیتال شود و این امرایشان موافقه شده. این دسترسی به اطلاعات به صورت اساسی اضافه میکنه، چون یک بار که سیستم کامپیوتری شد و به صورت واقعی دیجیتال شد دسترسی زیاد میشه. دوم، مقاومت در مقابل دسترسی به اطلاعات شما باید بررسی کنید. من براتون چند مثال میدم. در وزارت فایده آمد چند سال پیش 6 بار گزارش خواستم سر پروژه افغانستان مرکزی، استاد دانش شاهد است. هر بار 20 تا 50 غلطی داشت. دلیلش تنهایی نیست، نوع نگهداری معلومات در اکسل بود. معلومات به صورت زنده نگاه نمی‌کنه. جناب عمر صاحب، من براتون یک پیشنهاد دارم. یک جدول ایجاد کنین تمام ادارات دسترسی دولتی را از نگاه دسترسی به اطلاعات خبرنگارای ما نمره بدن و این هم در ولایت افغانستان هم در کابینه افغانستان بیای بر بحث که ما بتانیم به صورت اساسی بگوییم که کی همکار است کی نیست. ما در خدمتتان هستم تا بتانیم این بحث پیش بریم. در قسمت امنیت خبرنگارای محترم، این وظیفه دولت است. جناب استاد از کوشش دوامدارتان تشکر میکنم. با یک طرح باید برسیم که چند بود داشته باشه. نقطه اول آگاهی بین المللی از حالات است که سر خبرنگارای ما و یک روایت به کار داریم که روایت جامع باشه و او روایت چیست؟ جناب پویا صاحب برش اشاره کرد و او روایت ایست که حمله سر آزادی بیان حمله سر آینده افغانستان است. این نسل تاریخ ساز افغانستان مورد حمله جمعی است. این حمله فردی نیست. بنابراین باید یک صف واحد، یک روایت واحد داشته باشه و این در همه جا برسونیم. دوم، تدابیر خاص امنیتی که صورت گرفته میتونه به صورت جمعی باید مشوره شد. و سوم، تعقیب جدی به کار است که ما بتانیم ضعفای خود، خوشبختی آزادی بیان دری است که ضعف‌ها را آشکار میسازه، نه از خاطر از اینکه شکایت فردی باشه بلکه توجه جمعی سر از این متمرکز شد. این همه ضرورت به گفتمان داره. روند چگونگی ما نقاط را که جناب پویا صاحب گفتن، تهدیدات بلند امنیتی اشاره کردم برد. دوم، دسترسی به اطلاعات در ادارات، همیشه جدول و هر 4 ماه بعد یک بررسی ازی و در ایره شریک ساختن با جناب استاد و با کابینه که ما بتانیم اقدامات اساسی کنیم. و در اینجا والی صاحبا حضور دارن، والی صاحبای قبلی حضور دارن.
اگر از ولایت‌ها و همکارای ولایتی در مقابل خبرنگارا خشونت دیدم، امر عزلتان بسیار سریع صادر خواهد شد. ولایت‌های افغانستان جزء یک اداره واحد مرکزی است. او که زن ما استازی بولی ما خود رفتارو کی لکه حوصله ولري که ولایت کوي باید انتقاد تا ماده اوس خدمت دې مرحله د تاریخ کې حوصله غواړي کنځلې ومني. ولې کنځلې زه غواړم ومني؟ د خلکو زړونه ډک دي، حق لري. سبا ورته معلومه نه ده چې څوک انتحاري ورباندې راځي. که تاسې موږ او تاسې دا حوصله ونه لرو چې دوی ته زمینه ورکو، نو چا ته به لاړ سي؟ ګیله له دوست نه کېږي. والي صاحبان محترمینو، ګیله له دښمن نه نه کېږي. زه په ګیلو کې زه ډېر خوښ یم، دې تالار کې دوامدار ګیلو ته غوږ نیسم، ځکه دا معنی یې دا ده چې ما خپل ګڼي، جمهوریت خپل ګڼي. نو کټوازی صاحب دې باندې کې خاصه توجه غواړم او بې له دې رسانو نه جمهوریت به معنا کېږي. نو ضروره ده روند چگونگی محاکمه مطلق. من همراهتان همصف هستم. در قسمت محاکمه علنی من همراه قاضی القضات صاحب مشوره میکنم. یک نقطه رو در نظر داشته باشین، قضات ما قربانی زیاد برای عدالت دادن و اگر محکمه علنی رو میخواین خطرات محکمه علنی رو باید به صورت اساسی قبول کنید. یکی از پیشنهادهای ما ایسته که بتانیم باز محاکمه را از راه ویدیو کنفرانس انجام بدیم. خطرات بر څارنوالا و قضات ما بسیار زیاد هستند برادر آخارا. ایره به صورت اساسی باید ما و شما به نتیجه برسیم. دسترسی به شیوه از قانع بودن به نقطه کلیدی است. اما این بخشم برتان میگم که واقع بینا نباشیم. مرا گفتین که حمایت همه جانبه ما، از حمایت همه جانبه ما شک نداشته باشید. بازم امروز امید از برتان یک مثال ازی بوده باشه. سالیس تکرار کردن شریک ساختن معلومات، دسترسی به اطلاعات و مخصوصا عدم همکاری در فساد اداری. ما مطلق توجه دارم. از جناب عمر سے پرسان کنه. هر شو بر ما گزارش می و عمر سے جدول تعقیبی از این گزارش ها را که اطلاعات رسانه ها در قسمت فساد یا بی‌عدالتی یا سوء استفاده است به صورت اساسی امرایتان شریک کرده میتون. یک مثالش پدر عادل سے در یکی از رسانه ها گفت که رئیس جمهور بر من تلفن کنه. من شخصا برش تلفن کردم. نه تنها تسلی دادم، گزارش از غور آمده، طبق از او اقدام میکن. اطلاعات را که شما با قربانی با شجاعت اینا به دست میارین نهایت برای من مهم است و مورد احترام است. جناب ستانگزی موږ تاسو مطلق په دې باورمند یو چې باید سوله پر واقعي ارزښت اوسي، اما دلته باید وضاحت ولري چې بل خوا د وینې تویدل دي. چې تاسو وایي یوازې ما ته دا مو وایي ښایست بیا سوله څه رقم کوو، چا سره یې کوو، په څه ترتیب یې کوو، څنګه په دې باندې اجماع راولئ. ما ویلی دی بیا هم تکرارو. ما ته با عزت مرگ 100 چنده بهتر ده د دې چې یو بې عزته سولې ته ورسېږو. او ما ژمنه در سره څه ده؟ زه په دې ټینګ درېدلی یم چې انتخابات دې وسي. مدت انتخاباتو کې که 2 ورځو کې هم کېږي زه مطلق، ځکه ما وظیفه خدمت ده نه قدرت. انتخابات معنا څه ده؟ آزادی د بیان. آیا بل آزادی د بیان نه
انتخابات کېدای شي، ځکه خلک د افغانستان باید په یو آزاد بحث باندې راسي که ما همکاران جناب استاد و صالح صاحب او زه په دې درېږو چې انتخابات اساسي خبره ده، ځکه چې ازادي د بیان په انتخاباتو کې ده. دوم فصل د اساسي قانون، د اساسي قانون په اساس باندې تعدیل کېدای نشي. وقتی چې غواړو وایو تعدیل منو، د افغانستان اساسي قانون لري کېدل نه منو، دا ته چې باید اصولي طریقه او دریم هغه هر سیاسي تړون چې ولس د افغانستان ته د منلو وړ نه وي تلپایه او با عادلانه سوله نه راځي. کلمه کلیدی د هیچ چیز عادلانه و پایدار. اکثریت پیمانهای صلح دنیا عادلانه نبوده، چون یا در جنگ برنده و بازنده بوده یا انواع مختلف بوده. اما ما این دو کلمه را کلیدی ساختیم، این دو کلمه باید به تفسیر بریم و از سه پل عبوری باید پیش بریم. پل اول ما ایست که چطور صلح را می سازیم. پل دومی ما ایست که صلح را چطور اعمار می کنیم. پل سومی ما ایست که صلح را چطور پایدار می سازیم. خشونت‌های 42 ساله ضرورت به یک بحث ملی داره که رای التیام از این چیز. و من نهایت تشکر میکنم ستانگزای سبل تاسنه اول تاس طولنه تاسی یوازه د آزادی د بیان مدافع نیه، تاسی دراتلون کی نسلو مدافع. حرف آخرم 70.6% مردم افغانستان عمرشان از 30 سال پایین است. ما یکی از جوانترین جوامع روی زمین است. بنابراین یک بحث نسلی و همچنین بحث زن و مرد و مخصوصا بحث محرومین افغانستان از اقشار مختلف به انواع مختلف باید به صورت اساسی مطرح شد. بحث اکثریت است. ارزش‌هایی را که قانون اساسی ما گفته ارزش‌هایی است که این خاک پایدار می‌سازد. در داخل از این ارزش‌ها دو چیز باید تفکیک کنیم. یکی ارزش‌های بنیادی است، یکی نقاطی است که ما بینش انعطاف بوده میتونه. اما باید طرف مقابل درک کنین و مسئولیت خدای نکرده اگر صلح نمیه مسئولیتش سر حامیان آزادی بیان نباشه. خله هم کلاده هم بلا. کاش که ستانگزای سبزای تا پسای که وی او تی ما پسای دزلیل کوم نداوی نه خیما خبره واوری وقتی چیزا وزیرم استیفامی پا جب که وی او که چرا تاویل داو که من نیکو ولسمشری ده افغانستان که سرای خپل خصوصیت خپل آزادی لاسور که ز آزادی دی بیان لرم خو که آزادی دی بیان لرم هر ورځ باید تا سره جنگا اوسم. زه قانون دی کار ما باندې تطبیقی کی خو 8 ساعت په جایش 14 ساعت را باندې کار کوي. دلته یو تفکیک په کار ده ځکه تاسې له ما نه احساسات نه غواړئ چې داود خان مرحوم داود خان تجربه تکرار کړم. ملی شخصیت و عکسونه هر چیری دی. اما آیا چغه وهل د افغانستان بنیادی ګټې تامینوي؟ ارادم څه ده؟ باید له دې وضعیت نه له دې بد وضعیت نه چې موږ ته میراث رسېدلی یو مطمئنې ټولنې ته یو ټولنه چې ملي وحدت لري همغږي لري او راتلونکي باندې تمرکز کوي هلته تیر سو. بیا هم ټولو ته د خبرنگارانو ورځ د بیان د آزادۍ ورځ او ته مبارکي وایم. ټولو شهیدانو کورنۍ ته د زړه کومې د تسل وایم. هیله ده چې دا ژمنم لیدلی چې تاسې او تاسې قربانیان موږ نه هیریږي او هر اقدام به انشاءالله تعالی وکړو. تشکر. زنده باد افغانستان. تل دی وی افغانستان. یشسن افغانستان.